طلاقان په ښځو قبر کوي. یاد وساته زمانونو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ. که مو کړه خدای به نه د قیامت پر تپوس کې ښځه نه نشي کولی. ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي. رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي؟ ولې پېشمنې دله تیارې، ډوډۍ دله پخوي، ترکاري دله پخوي. 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاسېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري. ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې بیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي. تا له منډې تړلې وي، دارو راوړه، ها واله، اوبه راوړه، ها دا واخله. مالګه زیاته ده، دا پېشمنې کې دا غوښه اومه ده، دا پلان کې دی. دا هغې غریبې بې قوته نو خامخا کله مالګه زیاته یي، کله کمه یي، کله غوښه پخوي، کله کچی. 2 ګنټې ته پاسه که نه؟ ته پاسه که نه پېشمني له وختي؟ ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی، بې غیرته په زور دې پاسوي. او هغه 2 ګنټې 2.5 ګنټې مخکې پاسېدلې ده غریبه. نو تا له پېشمنۍ تیار کړي. نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن نه کاږي، سپېره مونځ هم نه کوې. او که نیک سړی وي مانځه له لاړ شي، داسې چل وکړي، دا مونځ وکړي. ته اوده شئ، هغه لوښي وینځي، وایه که نه وینځي که نه؟ هلکه خبرې به رښتیا کوو. لوښي وینځي که نه وینځي؟ هغه ټول لوښي صفا کړي، هغه هر څه جارو کړي، هغه باورچیخانه به وینځي. د خوب لاړ نو چې بیا ته چې ته ډیوټۍ موټۍ له ځې نو تا له بیا سسټم وسټم برابروي. تا خو ښه مزېدارې ډډې اړولي. نو غرمه غریبه بیا پاسي، واه واه. نو ماشومان بیل قلاري، هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي. ماشومان بیل قلاري، هغوی له جامې بیل انځه، هغوی له وجودونه بیل انځه. نو ماښام ته په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري. کله پکوړې پخوي او کله بل څه او کله بل څه کله بل څه. او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروه ده. روژه کې سکه کول څه دي؟ مکروه. لیکن د کمې ښځې خاوند چې غصناک وي، غصناک، نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه. حالانکه سکه مکروه ده په روژه کې، لیکن خاوند غصناک او سکه هم کولی شي. نو وختي غریبه تیاری شروع کړي. نو ماښام تا له روژه ماتې ته مخکې وکړي، اگر غریبه وروسته وکړي. نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مزېدار یا مونځ کړی یا نه، یا تراوله تلې یا نه، غریبه لګي هغه لوښي بیا وینځي. ټوله ورځ د غریبې په دې کې تېره شوه. په دې کې رښتیا ووایه دا ښځې د قرآن شریف تلاوت هم کوي، تاسو یې نه کوئ. په دې کې هغوی چې پېشمني وکړي، تهجد هم وکړي او سپېره زمونږ سړي چې دي سهار مانځلی نه دي. په دې کې ته تراویح هم نه کوې، بړستن په ځان د پاسه راواچوې. غریبه لګي هغه خپلې تراویح هم کوي، خپل منځونه هم کوي. نو ښځو سره ظلم به نه کوي.